زمونږ په دې بزرګانو کې یو کس نو د هغه مور او پلار د بوډاګانو او د هغې مور او پلار بیا ډېر زیات خدمت کو ډېر زیات خدمت بیا کو مور یې مړه شوه پلار یې مړ شو جړل بیا ورپسې یو شپه ودرې یو دینداره سړی یې په خوب کې ولید هغه دینداره سړی ورته وایي د مور او پلار ډېر زیات خدمت کړی دی پلانکي ځای کې د ګټې لاندې 100 درهمه پرتي دي ورشه ځان لی راواله دیو خیارو دی ورته وی برکت به پکې وي که نه هغه کس ورته وی برکت پکې نشته دی وایي چې برکت پکې نشته بیا رالم هم نه ښځې ته وایي بېګا خو مې خوب لیدلی یو بزرګ سړی مې په خوب کې ولید خشته راته وایي چې پلانکي ځای کې د ګټې لاندې 100 دراهم پراته دي د مور او پلار خدمت ته کړی راواله وایي ما ورته چې برکت به پکې وي که نه وایي هغه راته چې برکت پکې نشته وایي ما وی چې نه رالم ښځه ورته یې سړیه رالی ما خو هسې وګوره چې د ګټې لاندې شته او که نشته چې خوب رشاد رحماني دی او که شیطاني دی خو ګوره که نه یا ښځه چې رالم یې نه ګوره مې سله په دویمه شپه ودرې هغه بزرګ سړی وله بیا په خوب کې راغی وایي پلانکي ځای کې د ګټې لاندې 10 دراهم پراته دي ورشه هغه 10 دراهم راواله دی ورته یو تپوس ترنه کوم برکت به پکې وي که نه هغه ورته یاره برکت خو پکې نشته دی ورته چې برکت پکې نشته نه عالم هغه ښځې ته سار خوب بیان که چې بېګا مې خوب لیدی د ګټې د لاندې 10 دراهم پراته دي ښځه ورته وایي څه دی ورته وایي ما ورته چې برکت پکې شته او که نه وایي هغې بزرګ راته چې برکت پکې نشته وایي ما وی چې نه رالم ښځه ورته وایي سړیه د 100 نه خو 10 ته راورسېدل شا به شی راله ګورې نه ښځې وایي نه رالم وایي ګورې بلې شپې به 15 ګورې وایي نه رالم برکت پکې نه څه کړو په درېیمه شپې بیا خوب ولید وایي پلانکي ځای کې د ګټې لاندې 1 درهم پروت دی د مور او پلار د خدمت کړی دی لاړ شه دا ځان له راواله دی ورته برکت به پکې وي که نه او وایي برکت پکې شته چې لاړ ښځې ته یې څارل وي ښځې وایي شا به زه هغه درهم راواله چې سار لاړ ګټې اوچته کړه د ګټې لاندې درهم پروت و درهم هغه درهم یې راواغېسته وایي نن به انشاءالله کبان وړم په ښځو او په بچو باندې به کبان خورم غټ کب یې په بازار کې راواغېست ښځې له یې کب روړ ښځې دا کب صفا که او دا ټوټې ټوټې که زه خشاک پسې ځم دی لاړه خشاک پسې ښځې چې کب صفا که لویه خشته مزیداره جوهر او ملغلره پکې راوختنه سړی خشاک پسې تلی وایي راشه سړیه واقعي درهم کې خو برکت دا قیمتي ملغلره ده هغه کبان یې مو خوړل هغه قیمتي ملغلره په هغې زمانه کې په لکونو خرڅه کړه د هغه د نوسو د کړوسو دپاره هم کافي وه اصل شی برکت دی یو دینار کې چې الله ستا پاک برکت پیدا کی هغه به ډېري یو درهم کې چې الله پاک برکت پیدا کی هغه به ډېري او که برکت پکې نه که نه نو په هغې مال څه اصل شی برکت دی